د سید آباد ولسوالۍ حکیم خیلو سیمې سلګونه کورنۍ د لومړي ځل لپاره له برېښنايي انرژۍ څخه برخمنې کیږي. د میدان وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ اړوند حکیم خیلو سیمه کې د برېښنايي انرژۍ ویش پراختیایي پروژه تر دې دمه 80% کاري پرمختګ لري چې له بشپړېدو سره به یې 1200 کورنۍ او یو شمېر عامه بنسټونه د لومړي ځل لپاره له برېښنايي انرژۍ څخه برخمنې شي. دا پروژه د 10 کیلومتر په اوږدوالي د کشمون، سرې کلا، سمون، سورکي، سیوري او کاریز کلیو ساحې تر پوښښ لاندې راولي چې د څه باندې 33 میلیون افغانیو په ټولیز لګښت د افغانستان برېښنا شرکت له لوري پلي کیږي. پروژه با تعداد 6 ترانسفورمر است که ظرفیت مجموعی آن 1310 کیلوولت آمپر می شود. مشترکینی که با تکمیل شدن این پروژه مستفید می شوند 1200 مشترک می باشد. تر اوسه د پروژې شاوخوا 80% چارې بشپړې شوې دي. د 10 کیلوولت برېښنا لیږد مزو غځولو، پایو او برکټونو د نصب چارې بشپړې شوي او اوس مهال د ای بي سي کیبل غځولو او د ترانسفورمرونو د نصب او منتاج چارې روانې دي. په ټوله کې 455 اسله پایي او 180 میټر بکسونه نصب شوي او ټاکل شوي پاتې چارې تر راتلونکي یوې نیمې میاشتې پورې بشپړې شي. د برېښنايي انرژۍ ویش پراختیایي هڅې د افغانستان برېښنا شرکت د پراختیایي پلانونو او هغو مهمو ستراتیژیکو تګلارو اساسي برخه جوړوي چې موخه یې لرې او پرتو ولسوالیو ته د برېښنايي انرژۍ رسول او د ولسي وګړو لپاره د پرمختګ، هوساینې او ښه ژوند نویو فرصتونو رامنځته کول دي. د اوس په حال کې ګرمي ده نو د موږ پکې نه لرلې د چکاکو به مې یخې نه شوی کولی چې پیدا کړې وای له د بله ځای به مې راوړلې هغه به ګرمېدې نو نور سهولتونه چې توره شپه پرې رڼا کېږي نو موږ ډېر خوشحاله یو. کلش تغییرات میآید، آب و تو، از آب گرمی، از تلویزیون، آب کشیدن، منطقه سبز میشه. حالا هر چیز انشاءالله پیش میره. د افغانستان برېښنا شرکت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د برېښنا شبکې د پراختیا له لارې هڅه کوي څو د برېښنايي انرژۍ خدمتونو ساحه لا پراخه او د هیوادوالو لپاره د برېښنايي انرژۍ د ډاډمنو او باوري خدمتونو فرصت برابر شي.